السلام علیکم ملګرو عبدالرحیم حلیمی مننه مې تر یو زبردست ویډیو راوړل ډېر ښه اپلیکیشن مې راوړی ملګرو تاسو څنګه کولی شئ د خپل د ویډیو کوم بیکګراوند چې دی تاسو په ډېر په اسانۍ سره هغه خپل بیکګراوند چې دی هغه چینج کړئ خپل کوم د ویډیو بیکګراوند چې دی هغه تاسو ډېر په یو کلیک سره ملګرو تاسو یو کلیک وکړئ هغه ستاسو کوم بیکګراوند چې دی هغه تاسو ختم کړئ او تاسو چې کوم بیکګراوند تاسو انتخاب کول غواړئ هماغه بیکګراوند تاسو پکې اچولی شئ ملګرو که تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د غنټې نشان په حال باندې کلیک کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسېږي که فیسبوک کې زموږ ویډیو وګورئ نو زموږ فیسبوک صفحه همداسره لایک او فالو کړئ تاسو به خپل کروم براوزر ته راشئ دا کروم براوزر هر موبایل کې شتون لري دا کروم براوزر موبایل کې شته تاسو دغه اپلیکیشن به اوپن کړئ دا اپلیکیشن چې تاسو څنګه اوپن کړو تاسو به دلته سرچ کې تاسو ورکړئ ریموو ویډیو بیکګراوند تاسو ریموو ویډیو بیکګراوند سرچ ورکړئ تاسو لومړني اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ تاسو لومړني اپشن باندې کلیک واخیستل نو تاسو ته به داسې کوم پیج چې دی هغه اوپن کېږي تاسو به په دې وخت کې خپل انټرنیټ چالو ساتئ چې ستاسو انټرنیټ چالو نه وي نو دغه اپلیکیشن کار نه کوي تاسو وګورئ ریموو ویډیو بیکګراوند هغه راغی 100% تاسو وګورئ په دغه شان باندې تاسو ته خپل هغه کوم ویډیو بیکګراوند چې دی هغه تاسو بدلولی شئ تاسو به په دغه اپشن باندې کلیک کوئ ټرای اینډ نیو اپلوډ ویډیو په دغه باندې به کلیک واخلئ په دغه چې کلیک واخیست تاسو وګورئ تاسو به تاسو انټرفیس داسې مطلب پیچ خوش کړئ تاسو به په دغه باندې کلیک اخلئ اپلوډ کلیک تاسو مطلب خپل کوم ویډیو چې دی هغه تاسو دلته اپلوډ کړئ تاسو زه به خپل ویډیو اپلوډ کړم دلته تاسو وګورئ دغه الاو کې تاسو لومړني ځل لپاره چې سم الاو هغه الاو کې تاسو به ګلري ته لاړ شئ تاسو به ګلري څخه یو ویډیو چې دی هغه کوم انتخاب کړئ ما هغه ویډیو انتخاب کړی تاسو وګورئ زما ویډیو دلته چې کوم دی اپلوډ کېږي تاسو انټرنیټ چې څومره تیز وي دومره ژر ستاسو ویډیو اپلوډ کېږي دلته ملګرو زما ویډیو اپلوډ شوی دی تاسو وګورئ دلته اپلوډ کېږي او کوم شاوخوا بیکګراوند چې کوم دی هغه ختمیږي ملګرو دغه ویډیو به تاسو ته بیا خاص کوم اصلي بیکګراوند چې دی هغه هم تاسو ته ښایم او بیکګراوند هم چینج کوم هغه تاسو ته درښایم ملګرو تاسو وګورئ ویډیو ډېر زبردسته ویډیو ده ملګرو پوره یې وګورئ سکپ کوئ بالکل مه چې تاسو پرې پوه شئ تاسو څنګه بیا دا ډاونلوډ کولی شئ تاسو وګورئ دلته مختلف بیکګراوندونه دي تاسو هر یو بیکګراوند چې انتخابوئ هغه انتخابولی شئ ګرین سکرین کې هم تاسو کولی شئ ملګرو تاسو وګورئ زه به لږ ژرن دې ته به دا ویډیو اپلوډ شي دې ته به یو زه بیکګراوند ورکړم تاسو وګورئ چې دا زموږ ویډیو کوم دی هغه اپلوډ کېږي اوس تاسو وګورئ زموږ د ویډیو کوم بیکګراوند چې دی هغه ختمېدو کې دی زموږ کوم ویډیو بیکګراوند چې دی هغه ختم شو تاسو وګورئ زه به یو بیکګراوند دلته انتخاب کړم دلته دې نه تاسو وګورئ ما یو بیکګراوند چې کوم دی هغه انتخاب کړل دغه بیکګراوند تاسو وګورئ سمپل ډېر ښایسته بیکګراوند دی تاسو هم انتخابولی شئ دا ویډیو هم تاسو ته درښایم چې دا کوم ویډیو ده تاسو وګورئ دغه سیسټم کې تاسو وګورئ دا ویډیو درښایي ډېر صفا او ډېر ښایسته په منظم توګه دا ویډیو کټ کوي تاسو انټرنیټ باید چالو وساتئ تاسو ته دا ډاونلوډ آپشن تاسو ته ښکاري لاندې دا په ډاونلوډ آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ تاسو شیر کولی هم شئ دا تاسو ته شیر آپشن درکړی د باندې به کلیک واخلئ تاسو کوم ویډیو چې دا هغه په ډاونلوډ کېدو شروع شي تاسو وګورئ که ستاسو څومره انټرنیټ تیز وي نو تاسو خپل هغه کوم ویډیو چې دا هغه به ډېر ژر تاسو ګلري ته راشي تاسو وګورئ زه به دا ویډیو چې کوم دی اوس ډاونلوډ کړم تاسو ته دا ویډیو هم درښایم او اصلي ویډیو به هم تاسو ته درښایم چې تاسو یقین راشي دا اپلیکیشن واقعي صحیح اپلیکیشن دی ملګرو که دې اپلیکیشن په اړه کې تاسو ته هر څومره مشکل پیدا کېږي تاسو ضرور په کمنټ کې راته ویلی شئ چې دا اپلیکیشن کې موږ ته مشکل تاسو وګورئ دغه اصلي ویډیو چې کوم بیکګراوند یې چینج کړی تاسو وګورئ دا موږ دې ځای نه بیک ځو تاسو ته اصلي ویډیو درښایم چې هغه اصلي ویډیو چې کوم ده هغه تاسو هم اوس وګورئ چې هغه اصلي ویډیو کومه سي ده تاسو درښایم دغه اصلي ویډیو ده تاسو وګورئ ما تاسو ته اوس درښایم دغه مې اصلي ویډیو ده دا بیکګراوند تاسو وګورئ هلته تاسو وکتل چې ما ستاسو په مخ کې بیکګراوند چینج کړلو ملګرو وګورئ ډېر صفا او ښکلي طریقه باندې بیکګراوند چینج کوي ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو یو لایک ضرور وکړئ او ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او کمنټ کې راته کوم تاسو ته هر څه مشکل پیدا کېږي نو تاسو ما ته ضرور په کمنټ کې شریک کړئ د الله